بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې په اکسل پروګرام کې د تیر درس په ادامه دوهم ټپ کې چې کوم موارد دي په هغو باندې کار کوو. زورنته لیکو اکسل انټر کوو تر څو پورې اکسل پروګرام خلاص شي. کله چې اکسل پروګرام خلاص شو بلانک ورکبوک یا خالی ورکبوک انتخاب. نو دغه بخش مونږ ویلی د کلیپبورډ بخش بل دلته مونږ سره فونټ بخش ته په دې تاسې ټول پوهیږئ چې دا د نوشتې سټایل او ډیزاین بدلوي، دا یې سایز بدلوي، دا یې یو نمبر سایز غټوي، دا یې وړوکی کوي، دا یې بولډ کوي، ایټالیک کوي، دا نوشتې نه لاندې خط راولي، دا باردر ورکوي او دا آپشن داخل د سل ته رنګ ورکوي او دا یې د نوشتې رنګ بدلوي. نو دې کې نوي څه نشته ده. راځو اوس الاینمنت په ذریعې سره موږ تاسې نوشته کولی شو ترتیب کړو. نوشته کولی شو ترتیب کو هم لکه څنګه زه راځم په دې ځای کې لیکم کابل. دا نوشته پاس شوې ده لاندې ده که مابین کې ده سره دې سل منځ کې ګوره دا سل وینئ له دې ځای نه تر دې ځای پورې دا یو سل شو. دا نوشته آفرین. اوس ګوره موږ تاسې چې کله دا آپشن اوس فعلا نوشته لاندې ده، کله چې دا کلیک وګوره نوشته منځ ته راغله. نوشته چېرته راغله؟ منځ ته. او که چیرې دا کلیک وګوره نوشته پورته لاړه که نه. خو تاسو څه نه وینئ د دې سره. ولې څه نه وینئ؟ ځکه چې سل وړوکی ده هغه نوشته پکې کته او پورته نه ځي. نو زه د دې هایټ زیاتومه د دې رو دا رو هایټ مو زیات کړو. اوس چې کله دا وګوره نوشته مابین ته راشي یا لاندې راشي نو تاسو کولی شئ د نوشتې هغه موقعیت انتخاب کړئ چې ښکته واوسي پورته سره آپشن وکړئ. نه کالم ته څه ضرورت لرو، هدف مو دا دا درې پوه شو چې کولی شي دا نوشته لاندې راولي، دا یې مابین ته راولي او دا یې پورته بیایي. اوس راځو دلته موږ سره بل آپشن وجود لري د دې په نوم دا نوشته هورزنټلي په افقي شکل سره مابین ته راوړي او دا یې کوم طرف ته وړي؟ ښي طرف ته، چپ طرف ته، سنټر ته او ښي طرف ته هر ځای د حجرې. نو تاسې کولی شئ د دې ځای نه د یو حجرې په موقعیت کې د نوشتې څه انتخاب کړئ؟ جای انتخاب کړئ چې کوم ځای کې اوسیږي. نو څو موقعیته موږ انتخابولی شو؟ 9 موقعیته انتخابولی شو. څو؟ 9. ګوره دا یو موقعیت ښه، دا بل موقعیت صحیح شو که نه، دا درې موقعیت صحیح شو که نه. اوس راځو دلته حوصله به وکړئ چې به وکړئ حوصله به وکړئ دا یې 4 موقعیته ښه پوه شوې. او دا یې څو موقعیته؟ 15. څو موقعیته شول؟ 9 موقعیته ښه. یو دلته یو دلته یو دلته دا یې 3 یو دلته یو دلته یو دلته دا یې 6 یو دلته یو دلته دلته 9 موقعیت صحیح شو که نه. که زه غواړم دلته نوشته راولم نو دا دواړه به سنټر انتخاب کړم، که دلته یې راولم نو زه باید دا انتخاب کړم او دا انتخاب کړم. ګوره دلته راغلل پوه شوې. که غواړم دلته یې راولم نو باید دا انتخاب کړم او دا که غواړم دلته یې راولم باید دا انتخاب کړم پوه شوې. نو کولی شو موږ تاسې ډایرکشن نوشتې دپاره هغه الاینمنټ ترتیب انتخاب کړو چې کوم طرف کې د اوسیږي. نو زه هورزنټلي اینډ ورټیکلي بوث دواړو طرف نه دا موږ راوسته سنټر ته. بل موږ سره آپشن لري دا نوشته څه کوي؟ نوشته د یو زاویې په شکل کې تاوولی شي. کولی شو موږ دې نوشتې ته زاویه ورکړو ښه. څه ورکړو؟ چې داسې اوسیږي داسې اوسیږي که نه مایل شکل کې و. نو کولی شو موږ تاسې له دې ځای نه راسو دا انتخاب کړو انګل داسې انګل کلاک وایز صحیح شو که نه. ورټیکل بیخي داسې عمودي کو وینې هغه زیات شو نوشته ښکاري نو داسې به خو لږ به دا ورته لږ نور هم څه وکړو وینې کابل داسې. که داسې نه غواړئ ورته وایئ چې داسې صحیح شو. یا زیاتره جدولونه به تاسو لیدلي وي نوشتې ډایرکشن پکې تغیر وي او که دې یو کې هم خوند درنه کړه نو راشئ فارمټ سل الاینمنټ. فارمټ سل الاینمنټ وایي دلته خپله تاسې زاویې چې په څومره درجې باندې تاووئ هغومره مو خوښه ښه. لږ زیات کم څومره مو چې طبیعت یې هغومره کولی شي. نو زه نه غواړم چې دا بیرته هغه اوسېږي نو بیرته راځم ورته وایم چې څه وکړه فارمټ سل الاینمنټ د دې ډګري څو درجې ته سیټ کومه 0 درجې ته صحیح شو که نه. بیرته مو دې حالت ته راوسته. نو کولی شو موږ تاسې له دې ځای نه دا نوشته تاو راتاو کړو. او بل دی پوهېږي دا سل یا حجرې کې اوس داسې حجره کې لیکل ما وکړل ډیکریز اینډنټ دا آپشن چې دا د نوشتې ته فاصله ورکوي ښه. لږې دې خوا ته راوستل غواړئ وینې ډېرې دفعه که نه. او که دا و دا خو ډایرکټ بیخي مابین ته راوړي. زه دې جي کې غواړم که نه نو کولی شو موږ دې سره انډنټ یا حاشیه فاصله د دې نوشتې د سل طرف نه کمه او څه وکړو
ډیره کو دا وظیفه ده د اپشن او بل ډایرکشن د ښي نه چپ طرف ته یا چپ نه ښي طرف ته دا مې مخکې ورډ کې هم درته ویلي چې کله هم موږ داسې کومه ژبه باندې لیکل کوو په پښتو اردو فارسي دری عربي او یا هره ژبه چې له ښي نه چپ طرف ته لیکل کېږي باید ډایرکشن بدل کړو لکه زه دلته د اکسل په باره کې لیکل کوم لیکم چې اکسل یو د مایکروسافټ که نه یو د مایکروسافټ داسې به ولیکم که نه کمپنۍ له تولیداتو څخه دی اوس ګوره داسې نه ویل کېږي که نه دې خوا نه ځي زه باید د دې ډایرکشن بدل کړم څنګه کوو راځو دلته ورځم چې د دې ډایرکشن بدل کړم رایټ او لیفټ کې وینې اکسل یو د مایکروسافټ کمپنۍ له تولیداتو څخه ده صحیح شو که نو کله هم چې تاسې دا په هغه ژبې چې له ښي نه چپ طرف ته لیکل کېږي د هغو ژبو ډایرکشن تاسې چینج یا بدل نه کوئ د غټو ستونزو سره به مخامخ شئ عددونه چې لیکئ سرچپه به لیکل کېږي قوسونه بندوئ او رقم ته کېږي په پوه شو نو هغه نوشته به مو ریډیبلیټي نه لري نو د دې په خاطر چې کله هم تاسې هغه ژبې لیکئ اصلي او اساسي ژبه مو هغه ژبه وي چې له ښي نه چپ طرف ته لیکل کېږي باید د دې په خاطر دا اپشن څه وکړو چینج کړو یا یې بدل کړو بل اپشن خو د هغه حل کوي باید تاسې ورته د هغه شکایت وکړئ ورته ولګئ د هغوی سپورټ بخش ته که نه چې داسې یوه ستونزه ده ما زیات استعمالوونکي مثلا د دغه ژبې او دغه سره ستونزه لرو نو دا راته حل کوي نو پوه شوې هدف مو دا و چې دغه اپشن څه کوي بل اپشن چې موږ سره وجود لري رب ټکس رب ټکس څه وظیفه لري رب ټکس نوشته چې ده هغه ماتوي لکه څه رقم ته مثلا موږ او تاسې راځو دلته لیکل کوو ولیکل مو وکړل فرض مثلا یو اوږد متن به ولیکو مثلا لیکل به داسې لیکل وکړو چې یو ټکس به ولیکو مثلا البدر صحیح ده که نه پروډکشن کمپلیکس صحیح ده که نه دا مو ولیکو اوس دا نوشته په څو حجرو کې راغلی ده یا په څو سیلونو کې ده په یو سل کې ده آفرین خو دا یو سل نه تجاوز کړی راوتلی په دې دوه نورو سلونو باندې هم راغلی ګوره که زه دلته کلیک وکړم دا پاک کړم بېرته راځي ځکه په دې حجره کې ګوره هېڅ کومه نوشته نشته ده ټوله نوشته په دې کې ده خو زه وایم چې دا دې له دې یو سل نه وځي دې نورو حجرو ته دې نه راځي په همدې سل کې یې واخله نو رب ټکس دا به تر دې ځایه راځي چې څومره ځایږي هومره به راشي نور به لاندې بل لاین ته راځي داسې نورو کالمونو باندې به نه وځي چې که موږ او تاسې رب ټکس آپشن وویني نو هغه څه کار کوي یو سیل کې راولي پوه شوې لاندې ورته د رو هایټ زیاتوي خو نه پرېږدي چې دا حجره له یو کالم نه لاړ شي بل کالم ته تجاوز وکړي پوه شوې او که دا رب ټکس آپشن مو غیر فعال کړو نو دا نوشته له دې ځای نه وځي دې خواته راځي صحیح شو بل چې دا موږ سره آپشن وجود لري د مرج سیل په نوم باندې مرج سیل څه کار کوي دا هم ګوره مهم آپشن ده مرج سیل څو حجرې راخلي یو ځای کوي یو سل دنه جوړوي زه دغه څو سلونه دومره حجرې دي دې ټولو نه غواړم څو جوړ کړم یو سل جوړ کړم نو مرج اینډ سنټر دلته مرج کې ډېر آپشن یو مرج اینډ سنټر یعنې دغه ټولې حجرې مرج کا یو ځای کا او نوشته یې په کوم ځای کې راوله نوشته یې سنټر ته راوله چې کله موږ دا کلیک وکړو ګوره ټولې نوشتې یا ټول سلونه چې دي هغه څه وشول مرج شول او نوشته چېرته راغله سنټر ته راغله زه غواړم بېرته یې مرج نه وباسم ورته یم ان مرج سیل مرج اکراس څه کوي داسې روګانې مرج کوي خو کالمونه به نه مرج کوي ګوره دونه ځای مې انتخاب کړه اوس ګوره مرج اکراس ته ودې کته وبښئ کالمونه مرج شول خو روګانې مرج نه شولې وینې که نه داسې دا کالمونه ګوره دا اوس ټول یو کالم شو خو روګانې په همغه حالت کې پاتې دا موږ ته ډېر زیات په درد لګېږي د ټولو ته به فکر نیسي چې موږ تاسې دا څنګه استعمالوو لکه ګوره دا مرج کراس شوی مرج کراس هم زه عملي مثال تا ته اوس درکوم بېرته راځم ان مرج هغه یې بېرته ان مرج کوي او مرج بېرته له سره داسې وکړه مرج کړه پوه شوې نو دا د مرج وظیفه ده مثلا زه یو جدول جوړوم څه جوړوم جدول جوړوم لیکم مثلا آی ډي مسلسل شمېره آیټم کم جنس او ورته لیکم چې ډسکرپشن تفصیل چې شی اوس تفصیل په یو هغه کې نه راځي په دونه کې ځای کې زه ورته یم دا درې واړه ورته څه وکړه داسې مرج کړه چې دومره سي نو اوس که زه دا مرج کړم دا خو قانوني لاره نه سو دا ټول داسې سو زه یم چې نه
څو رقم ته وکم نو دلته مرج اکراس کار وګور ویني هغه اکراس مرج کړل ها نو مرج اکراس هم دا وظیفه لري نو هدف زموږ دا و چې دلته مرج اپشن څو وظیفه لري د څو ملټیپل سیلونو نه کولی شو موږ تاسو هغه یو ځای کو یو سل ته جوړ کو نو دا دلته د الاینمنت بخش وظیفه و د کم بخش وظیفه و ده د الاینمنت وظیفه و څومره سخته خبره ده اسانه ده کنه اوس بل بخش موږ تاسو لرو دلته د نمبر په نوم باندې دا موږ سره ډیره مهمه موضوع ده اولین اپشن چې وجود لري موږ تاسو سره دلته د څه شي ده دا اپشن د دې ته ډیټا ټایپ وایي چې شی وایي ډیټا ټایپ یا فارمټ ښه دغه ځای ته دې ته چې وایي ډیټا ټایپ د دې لارې نه موږ تاسو کولی شو د یو سل لپاره د هغه ډیټا ټایپ یا نوعیت مشخص کړو اوس ګوره زه لیکم 1 2 3 4 دا ډیټا ده که نه ده خو کم رقم ته ډیټا ده دا نومریک ډیټا ده ښه څه رقم ته ډیټا ده نومریک ده که نه عددونه عددي ډیټا ده که زه ولیکم 4500 مثلا ډالر دا ډیټا ده خو دا څه رقم ته ډیټا ده کرنسي ده چې شی ده کرنسي ده زه لیکم کابل دا هم ډیټا ده خو دا څه رقم ته ډیټا ده دا ټیکس ده چې شی ده ټیکس ده حروفونه دي که نه پروګرامینګ رقم ته نه غږیږو پوه شوې ځکه موږ تاسې په اکسل کې کار کوو دا چې شی دي دا ټیکس ده زه راځم لیکم اول دی اول 2022 دا هم ډیټا ده خو دا څه رقم ته ډیټا ده ډیټ ده چې شی ده ډیټ ده سمبول نه ده ښه تاریخ ده زه لیکم 5 بجې د مازدیګر دا هم ډیټا ده خو دا ټایم فارمټ اوس دغه حجره کې زه څه رقم ته ډیټا لیکلی شم نو بای ډیفالت دا جنرال وي ښه هرې حجرې ډیټا ټایپ چې جنرال وي یعنې په دې کې چې ته هر څه ولیکې پاتې کېږي ځکه جنرال ده عمومي بای ډیفالت یا له اول نه هره حجره چې ده هغه څه رقم ته وي جنرال وي ها یعنې ته چې هر څه وغواړې لیکلی شي نو اوس ګوره د دې حجرې ډیټا ټایپ څه شي ته تبدیل شوی ده د دغې حجرې ډیټ ته یعنې دې حجره کې زه اوس یوازې ډیټ لیکم ها که زه ولیکم 8000 دې نه به هم دا چې جوړي ډیټ جوړوي ښه په دې 1925 ولې ځکه چې د دې حجرې فارمټ ما بدل کړی د څه شي ته ډیټ ته نو تاسې د هغه نمبر بخش نه ده د دې بخش په واسطه کولی شي یو حجرې ته د هغه ډیټا ټایپ انتخاب کړي ښه لکه اوس ګوره زه دې حجره کې لیکم 2000 هېڅ کومه ستونزه نشته ځکه د دې ټایپ چې د جنرال ده دا زیاتر وخت خلک هم داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي ښه موږ ته راځي وای عددونه مې لیکلي دي دا پښتو کې دي نه اوړي نه تبدیلېږي بل شکل ته یا وای حجره کې چې هر څه لیکمه تاریخ ته نه جوړېږي اوس ګوره موږ تاسو چې کله دا ولیکو دا مو سره کومه ستونزه نشته زه راغلم دې حجرې ته د دې ټایپ ما بدل کړ چې شي ته ډیټ یعنې دغه حجره کې باید زه اوس چی ولیکم تاریخ ولیکم ها اوس که زه راځم دلته لیکم 8000 دا چېرته نه جوړېږي تاریخ جوړیږي یو بل فارمټ راوړي ځکه ټایپ هم بدل کړي نو هغه ځای نه تاسو کولی شئ د هرې حجرې دپاره ټایپ سلیکټ کړئ اوس راځو عملا د مثال په بڼه موږ تاسې دا ګورو غواړو ووینو زه راځم دلته لیکم نیم جاب او چې شی سلري نیم مو ولیکه احمد اسد ولی پسې بیا بل څوک سمیري که نه سمیر پسې بصیر قدیر ظهیر شبیر کبیر منیر وایه که نه نه ډېر فامیلونه هم داسې نومونه دي که نه اوس دا مو راواخیست اوس جاب دا څه کاره ده دا کوک ده چې ده کوک خو پېژنې ده او دا چې ده او دا چې ده کار ده بس ته ځان صحیح شو که نه ډېرې وظیفې به نه لیکو ښه خبره نه وي که نه دومره بیکاري د افغانستان کې ها اوس زه وایم چې په دغه ساحه کې چې څه لیکم هغه باید د عدد په شکل ولیکل چې شي په شکل ولیکل سي نو عدد خو لیکو خو خبره دا ده ګوره ښه قانوني شکل سره دا 8000 باید څه رقم ته ولیکل سي قانون د نګار نه دا قانون د نګار زه کرنسي نه غواړم ذکر کوم فقط 8000 دا باید سپریټ سي دا درې خانې طبقه بندي سي ښه کله چې تاسو په غټو حسابونو ته لاړ شئ وګورئ عموما دا څه کېږي
طبقه بندي کیږي ښه هغه حسابونه هر یو درې خانې طبقه جدا کوي نو زه وایم چې دا د اوس جنرال فارمټ ده ښه نمبر فارمټ نه ده نو زه راځم دا انتخابونه ورته یم ته کوم راځئ چې دا واړوه د دې فارمټ ګوره جنرال ناٹ سپیسیفیک فارمټ مشخص فارمټ نه یعنی چې هر رقم ته دې ولیکه هماغسې پاتې کېږي زه ورته وایم چې نه دا واړوه څه شي ته نمبر فارمټ ته اوس چې دلته زه څه لیکم هغه به د نمبر په فارمټ کې لیکل کېږي ښه اوس چې زه راځم دلته ولیکم چې څومره 8000 ودې کته دوه خانې اشاره حوصله ښه شي که نه چې حوصله ښه شي دا ګوره شپږ زره بای ډیفالټ عموما که چیرې هر چېرته ته د اکاونټینګ سیسټم ته داخل شي یا حسابدارۍ سیسټم ته عادت چې ده پوینټ لري ځان سره او پوه شوې هغه دی کې نو دا 9000 روپۍ معاش لري ښه دا بل بیچاره څو معاش لري 15000 د دې کس معاش څومره شپږ زره د دې 9000 د دې بل 3000 ډېر معاش مه ورکوه دا 2000 د بل که څو نه سل خو ناجایزه ده چې شی ده ناجایزه ده ناروا به نه کوئ 4000 ښه او د دې کس معاش څومره 9000 صحیح شو دا مو ولیکئ اوس نو پوه شوې که نه چې دې نه ولې دا داسې وخت ګوره که دلته زه لاندې ولیکم 8000 نو دا قصه شوه که نه که زه دلته اوس ولیکم چې 8000 یا 9000 هلته ګوره دا نه دی ځکه چې دې ټایپ فارمټ چې ده هغه جنرل ده او د هغه ځای فارمټ چې ده هغه نمبر ده نو دې ته مو فکر وي چې کولی شم ګوته سره دې ځای نه دا تغیر کړو زه ورته جنرل فارمټ ته یې ماړه کرنسي ورسره راوله چې ورسره راوله یا اکاونټینګ فارمټ کې کوم یو رقم ته د خوښته دواړه سیم دي چې هر یو د په طبیعت ولګېد هغه انتخاب کوم یو انتخاب چې هر یو انتخاب کې مشکل نشته ګوره 8000 دی د ما 6000 دی د 9000 دی د 15000 دی د 6000 خو زه هم ډالر نه دي څه شی دي افغانۍ نو راشه دې ځای نه دا چینج کړه دې کرنسیانو نه کومه کرنسي یونایټډ کینګډم څه شی دي پاونډ یورو چاینیز پوه شوې سویټزرلینډ فرانک دا کوم یو انتخاب دی زه دا نه دي زه هم افغانۍ مور اکاونټینګ فارمټ ته به راشي ښه که دې کې د خپلې خوښې پیدا او دلته به راشي د خیره لټوی دي تر سهاره یې لټوه ښه لیکې ولې نه لیکې راځه حوصله وکړه حوصله ښه شي ښه چې ښه حوصله ښه شي حروف الفبا نه باندې سمبول باندې دي ښه ولې نه لري اوس ګوره کلیک وکړه لږ حوصله وکړه الف ف داسې ښه ف ده په منځ کې الف پې کش شوی پوه شوې پښتو یادري ورسېدې که نه دا د افغانستان دی ښه دا د افغانستان سمبول ده هغه د انګلیش سمبولونه چې خلاص شو پښتو صحیح ده که اوس ګوره دا د افغانۍ سمبول د لا تر اوسه موږ افغانۍ کله سمبول لري ولې نه لري 8000 افغانۍ 6000 افغانۍ 9000 افغانۍ 15000 افغانۍ په انګلیش کې عادت باندې بیا ای اف ان سمبول ده ښه څه شی ان پوه شو افغانیز نو دلته موږ تاسو ګوره دې نه کولی شو هدف دا و چې موږ تاسو کولی شو یا دا انتخاب کړو دې نه دا فارمټ واړو بل شارټ ډیټ دې ځای کې تاریخ لیکم ورته ډیټ د سړي په کم تاریخ معاش واخیسته 15 په 250 صحیح ده که نه زه هم چې دلته باید تاریخ ولیکل شي چې ولیکل شي نو زه دا ساحه انتخابوم اړوم چې شي ته ډیټ ته نو چې دلته هر چې ولیکم هغه به کوم فارمټ ته اوړي تاریخ ته به اوړي پوه شو که خپله تاریخ ولیکي کومه ستونزه به نه وي خو که ویې نه لیکي بل شی لیکي هغه به هم د تاریخ فارمټ ته اړوي او که د تاریخ نه بغیر بل چې ولیکي ایرر راځي ښه یو علامه راځي درته وایي چې دغه صحیح خبره نه ده دا فارمټ یې چې ده ډېر ده او تا بل کې پکې لیکلي دي پوه شوې نو اوس زه راځم دلته ورته لیکم چې د دې اولې میاشتې اول تاریخ 2022 کال کې معاش واخیسته صحیح شو د دې شپږمې میاشتې په 15 تاریخ 2022 کال کې معاش واخیسته صحیح ده اوس دا کوم رقم ته فارمټ ده دا شارپ ډیټ ده ښه شارپ ډیټ یعنی تاریخ به وي خو په څه شي په عددونو باندې لکه دلته چې موږ تاسو ته ښیي عدد نمبر یې لیکي اولې میاشت او 2022 حروف نه دي چې جنوري دغه ورځ دا شی که نه زه واړم دا لانګ ډیټ اس مین دا تاریخ به موږ ته په حروفو باندې لیکي ښه 2022 کال په کومه ورځ شروع شو کومه ورځ وله هغه هر چاته معلوم دی اول د جنوري وه ورځ څه شی وه یکشنبې وه دوشنبې وه پنجشنبې وه جمعه وه چی وه
اوس ګوره زه راځم دا انتخاب ورته دلته چې زه څه لیکم هغه واړوه فارمټ ډیټ ته خو ډیټ لانګ ډیټ ته اوس ته خالي تاریخ لیکه خپله غټېږي ښه شنبې ورځ به اول د جنورۍ 2022 کال او نن ګوره چهارشنبې د 15 د جون 2022 کال به په کومه ورځ شروع کېږي باید اوس چاته معلوم نه پیږي که نه اوس ګوره زه دلته لیکم اول 2023 که نه خو تو ما یک شم اگزیکټلی کنه خدا خو دا ډیټ راړی تا ته هغه ته په لانګ فارمټ دی اړی ها اوس ګوره سنډې یکشنبه ورځ اول د جنوري 2023 کال وي اوس ګوره نن د چې 15 تاریخ ده کنه نه کومه ورځ ده زه خالي لیکم د خپل فارمټ راخلی کنه زما ته یو نفر ویلي دی اول د می کې وای راشه اول دی نو زه ورته لیکم چې د اول تاریخ د 9 میاشتې 2022 کال ګوره ها اوله میاشت مې لیکلي وبخښئ د 9 میاشتې اول تاریخ 2022 کال ګوره فرایډې د جولای به په اول ښه پوه شوې جمعه ورځ به اول د جولای په قصه د سر خلاص شو نور نو دلته دا دې ته وایي لانګ ډیټ ښه نو کولی شو موږ تاسې دا هر فارمټ چې وغواړو هغه ته څه وکړو بدل کړو نو اوس دلته خالي لانګ فارمټ انتخاب کړه خپل اتومات داسې شکل ته وړي بل موږ سره اپشن ده ټایم خو پیږي نور ضرورت نشته ده چې که ټایم دی ولیکه دا به ټایم ته وړي چې هلته څه ولیکه هغه نه به ټایم جوړي ګوره زه لیکم ټایم ښه د څو بجو کې د ماښ واخیسته 4 بجې ګوره 4 هماغسې 4 پاتې شول په دې خو سړی نه پوهېږي چې دا 4 څه شی دي زه ورته چې دلته څه لیکم هغه ټایم فارمټ ته اړوه ښه نو راځم د دې ټایپ ورته بدلوم فارمټ د دې چې شي ته اړوم ټایم د څو بجو کې 15 مې لیکي نو 15 خو کومه معنا نه ورکوي ګوره د ټایم ته واړو ها چې شي دی اوس که زه ولیکم چې 15 بجې او هغه هم د چې شي ام ګوره ام هم نه لیکه خپله راغلی شو پوه شوې که نه که ته ام او پی ام نه لیکې بای ډیفالټ ام اخلي ښه اوس ګوره زه ورته لیکم دا څو بجې 3 بجې ګوره اتومات راځي ورسره ام ځکه چې موږ اړولی د چې شي ته ټایم فارمټ ته نو هدف زموږ دا ده چې دې سره فارمټ کولی شي تاسې د سیلونو لپاره څه وکړئ جوړ کړئ که انتخاب یې کړئ انتخابولی هم شو آفرین جوړولی هم شو جوړول مو لا نه دي ویلي ښه بل پرسنټیج دا که د یو څه شي ته انتخاب کړه هغه علامې سره په اتوماتي شی راځي فیصدي راځي مثلا زه لیکم چې بانک کمیشن دې نه بانک 100% کمیشن واخیسته ښه دوه نو دا سړی نه پوهېږي دا 2 چې څو څلور چې څو نو زه وایم چې دلته زه څه لیکم بای ډیفالټ باید له هغوی سره چې راسي خفه کېږي خو نه که نه باید ورسره پرسنټیج راسي نو راځو دلته دا انتخابوو او ورته وایو چې څه شی اوس ګوره د نه بانک 100% کمیشن واخیسته وینې 15% ښه 2 8 صحیح شو لاس اوس زه وایم چې دا صفرونه ته نشته که اصلا قانوني لاره خو همداسې ده چې دا صفرونه د اشارې سره راځي خو نه یې غواړي نو دلته موږ سره اپشن ده انکریزډ دا انکریزډ ډیسیمل ښه دا اشارې ډېرې زه غواړم کم یې کړم ډیکریزډ ډیسیمل اوس څه لیکي خالي یوازې به فیصد پاتې کېږي ښه 6% 9% ګوره 3% کولی شو موږ تاسو سره دې ځای نه دا اپشن راواخلو څومره اسانه کار ده که نه ده سخته کار ښه ها نو دلته موږ تاسو دا اپشن انتخاب کړ بل موږ سره څه اپشن موجود دی فرکشن د کسري اعدادو لیکلو لپاره ښه 1.2 پوه شوې یو پر دوه دا دې په خاطر باندې د ساینټیفیک تواندارو عددونو دوه په توان د لسو شل په توان دي 15 پوه شوې اوس ګوره دې لپاره او ټکسټ چې شی ده خیر ټکسټ به بیا یو وخت کې وایي اوس ګوره مخکې دی چې ټکسټ یو پوښتنه درنه وکړم زه لیکم 0 صفرونه څه شول معنا نه لري که نه آفرین زما شمېره ده 0 415 990 ته دا ما صفر مه وهه ته بیا زنګ ووهه چې څنګه کوي معنا لري که نه ها څوک وایي دا چا ویلي دي چې چپ طرف ته صفر کومه معنا نه لري په محاسبه کې به وایي ها داسې مه وایه چې چپ طرف ته صفر معنا نه لري ما د اکاونټ نمبر داسې مثال وایم 0 0 اووه شپېته پنځه شپېته زه چې بانک والا راته وایي اکاونټ نمبر دې ووایه زه ورته دا صفرونه ونه وایم ما ته پیسې راکوي نه کوي که نو هدف زموږ چې شی و چې اوس موږ ته ضرورت پیدا کېږي ډېری وخت همداسې مثلا اکاونټ نمبر لیکم بل شی لیکم ورسېدې نو زه باید څه وکړم صفر پکې راشي نو څه کوم مثلا دلته مې ولیکئ اکاونټ نمبر ښه
د دې کسانو د اکاونټ نمبرونه دي ښه د دې اکاونټ نمبر د 00 95 98 شپږ 10 څومره څومره چې و بس دا امریکا خو دا 0 ورکېږي زه هم نه دی ورکېږي ځکه چې په اعدادو کې نو چپ طرف ته 0 کومه معنا نه ورکوي اوس دا خو عدد داسې عددونه نه دي چې موږ جمع او منفي محاسبه پرې کوو نو زه اړوم دا ټکسټ ته دا ساحه ورته چې دلته زه چې لیکم دا ټکسټ دي دلته چې څه لیکم هغه څه شی دي ټکس مینز حروف ښه بیا په حروفو کې چپ طرف ته 0 معنا لري ځکه هغه هر څه دی یو حرف په نظر ورته ګوري ښه نه دی یو عادت په نظر سترګو اوس چې زه راځم دلته ولیکم چې څو 0 0 8 9 8 شپږ ولیدل 0 0 صحیح شو کنه بیا هم د محاسبې اکسل د محاسبې لپاره او د محاسبې د قانون نه د اشتباه ده چې چپ طرف کې باید 0 له عدد سره راشي کنه نو زه وایم چې دې نه صرف نظر وکړه لکه څنګه چې په ورډ پروګرام کې مونږ یو شی اګنور کوو چې لاندې به د خط راغی داسې دا ایرر هم اګنور کیږي کلیک پې وکړه دې ځای ته راشه ورته چې اګنور ایرر ښه پوه شوې وایي دلته خبره داسې ده چې نمبر سټور از ټکس تا وایي نمبر د ټکس په فارمټ کې سټور کړي زه وایم صحیح ده صرف نظر ته نه وکړه ورسېدې که نه نو دا موږ سره دې ځای نه کولی شو فارمټونه انتخاب کړو ښه او په دې هم پوه شو چې د دې په ذریعې سره کولی شو څه وکړو کرنسي راواخلو دې سره فیصدي راوړلی شو دې سره 1000 سپریټر کامه درې طبقې به جدا کوي طبقه بندي به کوي ښه لکه ګوره دا څو طبقې ده پته یې نه لګېږي دا هو ګوره دا اشاریه به تاته لیک سکم چې خطا نه شي صحیح شو که نه یعنی یوه طبقه دوه طبقې درې طبقې څلور طبقې څو ده وینې داسې عدد نو که دا 1000 سپریټر وو دا درې طبقې جدا کوي ښه او دا انکریز ډیسیمل اشاریه ډېروي او دا ډیکریز ډیسیمل اشاریه کموي دا زښت زیات موږ ته جریان د اکسل کې په کار کېږي ښه چې موږ داسې د فارمټونو مختلف د هر یو څه دپاره انتخاب کړو مثال یو بله خبر چې زه درته وکړم زیاتر وخت موږ تاسې سروکار په افغانستان کې یو نو زموږ سروکار د پښتو د دې حروفو سره زه لیکم شمیره چې لیکم اوس یو نفر زه دلته شمیره لیکم 1 2 3 صحیح ده 4 5 6 8 زه یم چې ستره دی چې څه پې کوو ایسته که اوس موږ هدف د خلکو ته خدمت کول دې خلکو نه ګټه کول نه کېږي ښه نو دوی به څه وکړو پرېږدو چې دوی د خالي زده کړه وکړي هغه ډېره غټه خبره ده ښه اوس دلته مو ولیکه او که زده کوي هم که نور یې نه زده کوي هغه هم خپل کار دا نه نور په ځوان کې ورته وایي چې ویډیو لایک کړئ شیر کړئ ما زړه مه موږ هغه خپل مسؤلیت ادا کوو دومره م حق ده چې دا یې موږ مسؤلیت ده چې یو څه مو زده وي تر بل شی ورسوو یو ښېګڼه او خیر مو خلکو ته ورسېږي او نور د هغوی ته خپل کار ده موږ ورپسې نه شلی کېږو چې تاسې یې وګورئ یا مه ګورئ یا دا وکړئ دا وکړئ ښه هدف مو څه زه دلته لیکم شمیره زه وایم چې دا شمیره په پښتو کې ولیکم یو دوه پښتو عددونه راسي لیدلي دي پښتو عددونه یو دوه درې موږ بل رقم ته لیکو که نه هغه د په ریاضي کې شرقي عددونه وایي که چی ورته وایي داسې یو قصه ده ښه نو څه کوو نو دلته ژبه چې فارسي وي ښه بیا هغه څه رقم ته لیکل کېږي انګلیسي نو ته به دا پښتو ته واړئ ښه کله چې ته په پښتو کې عدد لیکې هغه بیا داسې راځي ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ښه اوس قصه خو داسې شوه ما عددونه ولیکل داسې اوس یو جدول مې جوړ کړ سړي راته ویلې وایي نه دا مه لیکه دا په دې رقم ته مه لیکه دا په انګلیش ولیکه اوس چې زه هر څه وکړم دا په انګلیش نه لیکل کېږي زه دا ژبه به ته وګوره ښه انګلیش ته یو ودې دوه درې چې ولیکم جوړ په خیر شه په خلاصیتونه ښه دي طبیعت ښه ده په خیر راغلی اوس دا درې مې ولیکم بیا هم څه رقم ته فارمټ ته وړي داسې ودې ده نو په دې خو مو سر خلاص شو زه اوس څه وکړم لاره د حل چې دا خو ما په انګلیش کې مې لیکلي خو بیا ما وړي ده ګوره دې فارمټ بدل شوی ده کوم فارمټ ته بدل شوی ده کسټم فارمټ ته نو که ته غواړې دا بیرته انګلیش ته واړې نو بیا به ته راشې دا به څه انتخاب کړې جنرال پوه شوې بیرته هغه راواوښتل دې ته او یا دلته یو شی مې درته پرېښوده ښه بعضې شیان کارخانګي درته پرېږده مور نمبر فارمټ ته لاړ شه دلته هر یو شي ته په خپله خوښه فارمټ هم جوړولی شی پوه شوې لکه ډېټ ګوره په کوم تاریخ کې ګورې په دې فارمټ کې ګورې په دې فارمټ کې ګورې ښه نو دلته بیا ته خپل قسمونه شیان وګورې یا کسټم فارمټ ته راسه د دې شیانو په استفادې سره ته کولی شې په خپله یو فارمټ ورته ولیږې ښه دا سرچ وکړئ وګورئ ټول شیان مانه مه زده کوئ خپله هم کوشش وکړئ تلاش وکړئ نو بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله په یو بلې موضوع باندې سره غږېږو نو د نن ورځې لپاره دا بس ډېر نه سي که نه